بسم الله الرحمن الرحیم. اګرانو زده کوونکو نن په نوې موضوع خبرې کوو. هغه هم د فاست کنټینیوس ټینس ده، یعنې فاست کنټینیوس ټینس تیره جاري زمانه ده. هغې په اړه خبرې کوو. دغه زمانه کې زیاترو شاګردانو ډېر ټینګار کولو چې دغه زمانه نه موږ ته یوه ویډیو جوړه کړه، او انشاءالله نن به په همدغه موضوع غږېږو. خو تر ټولو دمخه مهرباني وکړئ موږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، غزني آنلاین ټیچ، تر څو د نوي ویډیوونه خبر شئ. د فاست کنټینیوس ټینس چې کله موږ شرحه کوو، فاست کنټینیوس ټینس په دې په اړه غږېږو، د څه رقم زمانه ده، کوم وخت کې موږ کاروو، د څه لپاره یې کاروو، په دې مکمل اړخونو انشاءالله نن خبرې کوو، نن غږېږو. اول خبره خو دا چې کله موږ فاست کنټینیوس ټینس استعمالوو، دا موږ په هغه وخت کې کاروو چې کله یو عمل خو په جریان کې وي، خو په تیر وخت کې په جریان کې وي. یعنې دا به په هغه وخت کې موږ کاروو کله چې یو عمل، کله چې موږ یو کور یو څه کړي وي، خو هغه مخکې مو کړي وي، هماغه په جریان کې وي. یعنې عمل روان و، لکه زه کابل ته روان وم، زه کابل ته روان وم، داسې د عملونو سره زه ما ډوډۍ خوړله، ما منډه وهله، نو مخکې وخت کې عمل ښیي، تېر عمل ښیي، خو چې همدا عمل څرګي وي په جریان کې وي. که چېرې داسې وشي چې به موږ دغه زمانه کاروو، یعنی عمل په جریان کې و، لومړی عمل داسې کې دویم عمل هم واقع شو، نو امکان لري دویم عمل هم واقع شي او امکان لري واقع نه شي. یعنی 50% دا 50% ښیي چې دویم عمل ته بعضې وخت اړتیا لري، بعضې وخت دویم عمل ته اړتیا نه لري، بعضې وخت ضرورت لري دویم عمل ته، بعضې وخت ضرورت نه لري. نو تعریف څخه وروسته سټرکچر او مثالونه د هغې په اړه مکمل شرحه او انشاءالله تشریحات موجود دي، موږ سره پوه شئ او دا ویډیو تر پایه وګورئ. نمبر 1 موږ لیکو تعریف، ډیفینیشن موږ لیکو فاست کنټینیوس ټینس. فاست کنټینیوس ټینس، تیره جري زمانه. It shows an action which was going on in the past. Fast continuous tense، تیره جري زمانه. تیره جري زمانه تعریف داسې ده: It showed a high an action، یو عمل which was going in the time. کولی شو موږ دقیق وخت هم په دا کې اضافه کړو، خو همدغه کفایت کوي. فاست کنټینیوس ټینس چې کوم دا it shows the high an action، یو عمل which was going on in the past، کوم چې په جریان کې وي په تیر وخت کې. یعنې دا عمل په جریان کې وي، خو په تیر وخت کې په جریان کې وي. داسې نه چې اوس مقصد دا باید اوس په جریان کې وي، یا دا باید سبو یا راتلونکي وخت کې په جریان کې وي. نه، دا یو عمل ښیي، دا دقیقه خبره ده، دا صحیح خبره ده، خو هغه عمل ښیي چې په تیر وخت کې د عمل جریان کې وي. یعنې د عمل پېښېږي، روان وي، خو په تیر وخت کې وي. یعنې په تیر وخت کې شوی، ترسره شوی وي، خو په جریان کې وي. په هغه وخت کې موږ څه کوو؟ دا زمانه کاروو. نو د فاست کنټینیوس ټینس چې کوم دا فاست کنټینیوس ټینس دا سټرکچر یې موږ ښیو، د هغې په اړه بیا موږ مثالونه جوړوو، مثبت حالتونه دي، منفي حالتونه دي، د هغې په اړه موږ څه کوو؟ بیا خبرې کوو. نمبر 1 کې کله چې موږ دغې مثبت حالتونه جوړوو، نو په هغه وخت کې بیا موږ څه کوو؟ په هغه وخت کې بیا موږ تر ټولو دمخه د مثبت حالت د پېژندلو یا د منفي حالت د پېژندلو څخه دمخه موږ څه کوو؟ موږ د کومکي فعلونه ښیو. د فاست کنټینیوس ټینس کومکي فعلونه چې دي، د بي پاس ده، بي فاست. بي پاس نه هدف چې ده to be fast ده. to be fast کوم دی؟ یو پاس ده او بل ور ده. واز ور، کله چې موږ په دا زمانه کې واز ور کړو، د چې دی دغه واز هم د تېرې جري زمانې کومکي فعل ده، او ور هم د تېرې جري زمانې کومکي فعل ده. د دوه کومکي فعلونه دي. خو ګورئ، کله چې موږ استعمالوو، نو په هغه وخت کې به د واز د مفرد ضمیر سره موږ کاروو، د سینګولر،
او ور چې دا به د جمع ضمیر سره کارو یعنی پلورل سره به کارو. خو که صاحب ګوره کوم ضمیرونه دي واز ور د دواړه په یوه جمله کې په همدغه زمانه کې نه کارول کیږي. دغه دوه فعلونه کومکي فعلونه چې کوم دي واز ور دا په همدغه زمانه کې په یوه جمله کې دواړه نه کارول کیږي. د دواړو څخه به یو رخولي یا به واز رخولي یا به ور رخولي. دا چې واز مونږ کله رخولو او ور مونږ کله رخولو په دې هم خبرې کوو. واز چې کله مونږ رخولو په دا جمله کې او جمله کې واز مونږ لیکو دې سره به کوم سابجیکټ مونږ لیکو یا فاعل به مونږ کوم لیکو یا به آی وي دې سره د واز سره یا به هی وي یا به شی وي یا به ایت وي یا به مفرد سینگولر نیم وي. نیم یعنی دا معنی چې مفرد نوم به وي یعنی دا د درو کې به یو چې وي د څلورو کې پنځو کې دا کې به یو خامخا موږ څه کوو استعمالوو. یا زاو یا خیخ هغه شیخ هغه خزینه ایټ دغه نیم یو مفرد نوم احمد محمود حمید هر څوک چې وي د دې ځای نه به چې وي یو مفرد نوم به دې نه مراد وي. او ورپسې بیا کله چې مونږ ور کارو بیا څه کوو د ور په استعمال سره نمبر 1 کې مونږ کولی شو یا به یو استعمالوو یو یا به وی استعمالوو یا به دی استعمالوو یا به نیمس استعمالوو. کله چې مونږ نیمس استعمالوو نیمس نو په هغه وخت کې به د نومونه جمع یعنی دوه به یو به نه وي یا به دوه به درې به څلور به داسې کولی شو مونږ جمع نومونه په دا کې وکاروو. نو که چېرته مونږ په هغه وخت کې چې کله مونږ نیمس کارو نومونه کارو جمع حالت وو نو په هغه وخت کې بیا ور رخولو. او که کله مونږ مفرد حالت په جمله کې جوړولو مفرد حالتونه مو جمله جوړوله یعنی آی وو خی وو شی وو ایټ وو یا نیم وو نو په هغه وخت کې مونږ څه کوو واز کارو. او که چېرته جمع حالت بیا مونږ ور کارو نو د سبجیکټ فاعل به مونږ نظر دې ته کوو او آیم مفرد ده او خیم مفرد ده شیم مفرد ده ایټم مفرد ده او نیم یعنی احمد محمود حمید هم څرګې ده دا مفرد ده. او که چېرته ور کارو ور به بیا موږ جمع حالت کې کارو لکه جمع حالت کې به یعنی فاعل به جمع وي یو به وي یا به یو منه ته یا تاسو وي منه مونږ دی منه دوی نیمس منه نومونه احمد او محمود حمید یعنی څوک چې وي داسې جمع لپاره موږ کارو. خو دغه دا خو د دې استعمال او اوس راځو سټرکچر ته. سټرکچر جوړښتونه موږ ښیو څه پازیټیو سټرکچر مثبت حالت یا فارمیټیو حالت موږ سره کم خیال شو. نمبر 1 کې موږ داسې یو چې کله موږ په دغه زمانه کې مثبت حالت جوړو پازیټیو حالت نو په هغه وخت کې به موږ څه کوو. نمبر 1 دا چې کله موږ پازیټیو حالت جوړو تر ټولو دمخه به په جمله کې نمبر 1 سبجیکټ موجود وي. د سبجیکټ څخه وروسته به موږ بی لرو خو بی به چې بی فاست به وي او بی فاست څخه وروسته بیا موږ څه لرو ورب لرو. د ورب سره بیا چې موجود وي آی ان جی فرم موجود وي او د آی ان جی فرم نه وروسته به کمپلیمنټ موجود وي. دا به چې وي دا به پازیټیو حالت وي مثبت. لکه یو مثال موږ په جوړوو څه رقم موږ یو زه داسې یم یو سبجیکټ روحالم دی مې راخوستو دی نو د بی فاست نه هدف چی ده د بی فاست نه که څه دوې خبرې هدف دي یا به واز وي یا به چې وي ورب وي. واز ورډ د دوه کې به یو وي. نو ګورئ دی مو اوس راخوستو مخکې ووایي چې دی دپاره به موږ ور راخولو نو they were going to school. They were going to school. دوی مکتب ته روان وو. ګورئ دغه حالت چې کله مونږ کاروو دوی مکتب ته روان وو امکان د ولري په دغه حالت کې یو بل عمل هم وکړي شي. دوی مکتب ته روان وو څه وشول په دغه وخت کې په لیاد کې ستونزه جوړه شوه یو بل عمل وکړی شو احمد زنګ وکړو یا کوم بل عمل پکې وکړی شو امکان لري وکړي شي خو امکان لري وکړي هم نه شي 50% ده یعنی دغه وخت کې دا 50% یو عمل ښیي 50% ده دویم عمل چې کله شي لومړی عمل په جریان کې دویم امکان د ولري عمل وکړي شي امکان د ولري وکړي نه شي خو دویم عمل په سمپل پاست ټینس کې وي ساده تیره زمانه کې. خو که بیا چېرته عام مثال هم ته لیکم که بیا داسې وشول چې لومړی عمل هم په جریان کې و د هغې سره یو بل عمل هم په جریان کې و کولی شو مونږ داسې هم استعمال کړو لومړی عمل په جریان کې د هغې سره مونږ بل عمل هم په جریان کې کړو لکه لومړی دا ښیو دې نه وروسته بیا همدغه موضوع نه ته غږېږم they were going to school دوی مکتب ته روان وو
روان وو. نو دا د مثبت حالت دی سبجیکټ راخستو او د بی فاست نه مو ور راخستو یو به د خلو دواړه نه او د ګوینګ مو فعل راخستو انجي مخفله اضافه کړه او غینه ورسته مو کمپلیمنت یعنی کمپلیمنت مو هر څه ته یو چې د اصلي فعل نه ورسته هر څه کارول کیږي د مین ورډ څخه ورسته هر څه کارول کیږي د چې دی دا کمپلیمنت دی ابجیکټ دا خو هر یو ګورای هر یو کمپلیمنت ته موږ ابجیکټ نشو ویلا هر یو کمپلیمنت ته موږ ابجیکټ نه یو خو هر یو ابجیکټ ته موږ کمپلیمنت یو نو دلته موږ داسې یو چې د اصلي فعل نه ورسته هر څه چې کارول کیدل دا چې دی دا یو کمپلیمنت ده ټول ابجیکټ چې کوم دی دا کمپلیمنت دی ټول ابجیکټ هر هغه ابجیکټ یا مفعول چې دلته موږ استعمالو نو ټول مفعولونو ته موږ کمپلیمنت ویل شو خو ټول کمپلیمنت ته یا فرقونکو ته موږ مفعول نشو ویلا نو اوس څه they were going to school دوی مکتب ته روان وو دوی مکتب ته روان وو نو په دغه وخت کې څه شوی دی ور استعمال شوی ده نو چې ور استعمال شوی ده دغه نه مخکې موږ جمع ضمیر لرو چې هغه چې ده دی ده نو ځکه موږ ور کولای ده یا موږ داسې چې دی مو لګولای ده یعنی جمع ضمیر مو لګولای ده د هغې څخه ورسته موږ یې سبجیکټ جمع ده د هغې څخه ورسته موږ ور لګولای باید ور ولګو هغې نه ورسته یو فعل موجود ده او د فعل سره انجي حالت موجود ده او هغې نه ورسته کمپلیمنت دی نو they were going to school دوی مکتب ته روان وو دوی مکتب ته روان وو اوس په دغه موضوع کې موږ داسې یو چې کله دویم عمل واقع کېږي بیا څه کېږي نو دغه مثبت حالت اوس په دویم عمل باندې موږ خبرې کوو چې دویم عمل کله واقع شي یا واقع کېږي یا نه واقع کېږي څه رقم به وي هماغه عمل باندې موږ خبرې کوو ها نو اوس موږ داسې یو چې دویم عمل امکان د ولري واقع شي په سمپل فاست ټینس کې لکه زه داسې اوس یم I was writing a letter when you called me I was writing a letter مو خط لیکلو یعنی زه د خط په لیکلو بوخت وم when you called me چې کله تا ماته زنګ وکړ یعنی په هغه وخت کې مو خط لیکلو زه د خط په لیکلو مشغول وم بوخت وم کله چې تا ماته زنګ وکړ دا وخت کې دویم عمل هم واقع شو دغه وخت کې دویم عمل هم واقع شو خو هماغه عمل په کوم کې ده سمپل فاست ټینس کې ده سمپل فاست ټینس نو ګورئ لومړی عمل په جریان کې ده I was writing a letter مو خط لیکلو when you called me کله چې تا ماته زنګ وکړ نو دا وخت کې سمپل پاست ټینس کې دویم عمل واقع شو او امکان د ولې دویم عمل واقع نشي تر دغه ځای پورې ویلی شي I was writing a letter ما خط لیکلو یا په خط لیکلو نه لګیا وم خط مې لیکلو بس هېڅ هم نشته بس خط مې لیکلو نو کولی شو په دغه وخت کې چې کله موږ فاست کنټینیوس ټینس استعمالوو نو په هغه وخت کې دا امکان ولې دویم عمل هم په جریان کې وي لکه اوس داسې زه ویم I was going to school. I was going to school while it was raining. While it was raining. It was, sorry. I was going to school. زه مکتب ته روان وم while it was raining کله چې باران وریده یعنی باران هم په جریان کې و د وخت دوړه خبرې شوې باران هم په جریان کې و باران وریدو او په دغه وخت کې زه مکتب ته روان وم باران وریدو یعنی دوړه عملونه په جریان کې شول هم دغه هم کنټینیوس شو او هم دغه هم کنټینیوس شو یعنی دوه عملونه ترې شول په جریان کې شول یعنی زه مکتب ته روان وم او باران وریدو دا سمون کولای شو while I was going to school it was raining
while I was going to school it was raining. کله چې زه مکتب ته روان وم باران ورېده، یعنې باران ورېده زه مکتب ته روان وم. نو دغه باران نه ورېده زه مکتب ته روان نه، موږ اړیکه نه لرو. دویم عمل سره کوو که نو که پسې یې پسې ویې باران ورېده دا سمینګ ایله شو. I was going to school while Hamid was running. نو اوس دلته که چېرته موږ باران ښیو نو په هغه وخت کې باران ورېدو زه روان وم. I was going to school while it was raining. while it was raining. کله چې باران ورېدو بیا که حمید منډه وهله بیا موږ څه کوو. I was going to school while Hamid was running. کله چې حمید منډه وهله په وخت کې زه مکتب ته روان وم. نو که دویم عمل یې یم ته خوښه ده او که نه یم ته خوښه او که اوس ضرورت وي نو باید ویلی شي دویم عمل. ښه اوس راځو تشته منفي حالت ته ځو. ها نو منفي حالت کې موږ داسې یو کله چې موږ منفي حالت جوړوو نمبر 1 باید سبجیکټ موجود وي. د سبجیکټ څخه وروسته باید موږ د هماغې زمانې کومکي فعل ولیږو. د هماغې زمانې کومکي فعل چې ده بي فاست ده یعنې واز ور ده. نو که چېرته موږ منفي حالت جوړوو نو منفي حالت سره باید موږ څه وکړو ناټ اضافه کړو. د چا سره د کومکي فعل سره ناټ پلس ورب پلس ING پلس کمپلیمنټ. نمبر 1 کې زه لیکم they were not going to school. They were not going to school. دوی مکتب ته روان نو. دوی مکتب ته روان نو. راځو سوالیه حالت. سوالیه حالت کې دا مهمه ده د هماغې زمانې کومکي فعل باید د سبجیکټ څخه مخکې استعمالي. د هماغې زمانې کومکي فعل بي فاست ده یعنې واز ور دی. پلس سبجیکټ پلس ورب پلس ING پلس کمپلیمنټ. واز ور خپل لیکم یعنې ور مو ولیکلو یا مې واز ولیکلو. هر څه چې لیکم واز لیکم. واز هی خپل لیکم. واز هی going to school. دا چې د سبجیکټ څخه مخکې کومکي فعل استعمال شوی ده باید موږ کوېشن مارک ولیکو. was he going to school؟ آیا هغه مکتب ته روان و؟ آیا هغه مکتب ته روان و؟ ښه راځو ته شته سوالیه منفي سوالیه حالت. منفي سوالیه حالت موږ داسې لیکو. سبجیکټ به موجود وي د سبجیکټ څخه بی پاس به موجود وي. د بی پاس نه به ناټ موجود وي. د ناټ نه وروسته به سبجیکټ موجود وي. د سبجیکټ څخه وروسته به ورب موجود وي. د ورب سره به ING موجوده وي او د ING څخه وروسته به کمپلیمنټ موجود وي یا ابجیکټ موجود وي. ها were not they going to school? were not they going to school? آیا دوی مکتب ته روان نه وو؟ آیا دوی مکتب ته روان نه وو؟ نو دا چې دا د پاس کنټینیوس ټینس د کمپلیټ درس و چې تاسو په مخکې مو ویلو انشاءالله څه مو ترې زده کړي وي او که کومه پوښتنه لرئ کوم ځای کې ستونزه لرئ کولی شئ د ګرامر په برخه کې موږ نه پوښتنه وکئ او بعضې موږ په همدغه یوټیوب درس کې موږ بعضې د کنورسیشن په برخه کې هم موږ بعضې ویډیوونه لرو کولی شئ هغه هم تعقیب کئ او که تاسو کوم د ګرامري ستونزه لرئ په کومه موضوع کې کومه ستونزه وي کولی شئ موږ ته مسنجر کې یا په همدغه یوټیوب کې موږ ته کامنټ پرېږدئ چې په هماغه موضوع به انشاءالله تاسو ته موږ په نوبت سره یوه ویډیو جوړوو په هماغه موضوع به تاسو ته غږېږو. نو تر دې دمه همدغه ویډیو بس وه بس ښه وخت ته غواړم ښې شپې ښې چارې ښې شېبې ولرئ. مننه.